دا الله لا علمو چوڑے به ګرمي به کومه طاقت دروځه کې کوم باندې راوستا کومه طاقت نه لري الله مونږ باندې راوستا دا وزرمه پیش کوي چې روزه را وړې دې خوراکي پکار دې پلان نه مقابله پکار دا لا یکلف الله نو مکلف کوي الله تعالی نفس نه نفس الا وسع مگر خپل وسع انسان د وس موافق لها ما کسبت دی راغ سری چې کومه کسب کړی دی والیا مکتسبت پدې په سزا راغ سری چې کومه کړي بد عمل خیر کی ګټ الله تعالی دا بد کی تاوان الله تعالی دې ربانا اے رب زمونږه مې زمونږه ان سینا کچر زمونږه دی یاد وېسو او وخت انا یم خطا شو په کار کې نشامن عمدن کارونه کې خطا شو نبی سوال دا ورته دی حدیث خراجی رسول الله فرمایي زما د امت لپاره نشان معاف دي ان نسینا دی ولي ویلي جواب ورمو دا کړی دی سړی او کارو کې قصدن خو پای کې خطا شو ساو شو دویم باطل تعویل باندې عمل وکړو ربنا یا رب سمو مبارک علینا قوم باندې سرمبوج لکه څنګه چې بار کړی دی الذين فاغچا من قبلنا چې موږ مخکې و څه بوجو غنیمت ایله جایز نو نور صدقه جایز نو بغیر د جمعات نه مزنه کېرو جامه به چې پری تشوا چا به کټ کړي نو پاکي دم نه بیره مقام کې سوال دی چې موږ له څه چې اوس موږ دعاګانې غواړو مفسرین وایي دا مقام د نعمت ته کنه یا الله کرے چې موږ به ګنوي کړی ربنا یا رب زمونږه او مبارک موږ باندې مالات وقت لنا به هغه چې موږ له به طاقت نشي واعف عنا عافیت ما مرو که زمونږ سره واغفرنا بخنو کوم لرا وارحمنا ما رحمك انت مولانا زمونږ مولای انت ویل له شریکی د پټ پټ نه خبره راکړه کړه انت ته ذکر انسان اوس بالکل نږدې والے الله سره وش فانصر ناس من کو مکو کا مقابل کافر قوم يهود او نصارا سورۃ کې ډېر امتیازات او تقریبا 15 مثال نه راوړل تفسیر راځي کې په يهودو د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې کوم سوال نه دي جوابات خاص کر ترغیب ورکه jihad دا مسائل د انفاق ذکر کړو